نو که یو مولا داسې خبرې کوي او د یو نیک سړي کرامت ذکر کوي دوی به څه چلو کي د هغه مولا اواز به راولي خلکو ته به یو ګورې دروغجن دی اقدالي او بیا به خلطه یاد وساته اے فیسبوک والا اے ظالمه اے د دین دشمنه اے د قرآن دشمنه اے د پیغمبر د دین دشمنه دین پورې خندا مه کوه د اولیاء او کرامت پورې خندا مه کوه د نیکانو د خبرو پورې خنداګانې مه کوه هغې نه مذاق مه جوړوه الله به دې راونیسي او نن سبا هغه خنداګانې ورپسې لګوي چې هغه د کافرو خنداګانې کافرانو چې د په فلم کې خندلي دي کافرو په فلمونو کې خندلي دي هغه د کافر د فلمونو خندا دې پورې ولګي خلط خاندي ورپورې دین پورې چې چا استهزا وکړه او ټوکې وکړې کافر مرتد ښه ده پې طلاق بعد مولیان لا لوبې کوي ته مولی دین پورې ټوکې کوي قرآن پورې ټوکې کوي ظالمه شریعت پورې ټوکې کوي او بعضې داسې ظالمان دي په دې فیسبوک باندې چې زه به یو تقریر وکړم نیم به کټ کړي نیم به پرېږدي خبره به نیمه راوالي زما به نیمه راوالي او په هغې پورې وګوره که نه دا خبره وه سپېره ټوله واوره که نه ولې ظلم کوې زما خبره په نیم زه یا بل ملا یا بل ملا په نیمه کې دې راواخېسته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي واوره لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منځ ته مه نږدې کېږئ په دې حال کې چې تاسو په نشه کې یې اوس یو سړی دا سکارا ته هضم کړي لر کړي او لا تقربوا الصلاة منځ ته مه نږدې کېږئ معنا غلطه شوه که نه دقسې به زما تقریر د بل ملا تقریر به یو راکوټې ټکې به موږ ویلي څه به م ویلي چې د قرآن شریف تلاوت مه کوئ چې یاره تاسو په خوب دله درځي نو دا یو ټکې به د خوب والا کټ کړي او وایي به چې دا دې ملا وي ګوره که نه د قرآن شریف تلاوت کوه په نیمه کې به کټ کړي مولا پسې به مخ باندې به وله سره چنه خیر راکاږي او پورې به خلک خندئ ظلم دې وکړه زیاتې دې وکړه په دې ملا دې دروغ ووایي خیانت دې وکړه دوکه دې وکړه د خدای ظالم او د خدای دشمن تا ته مخکې د حدیثو کتاب پروت دی او دروغ وایي دوکه کې ځان په دې اوچتی چې د بل ملا سپکاوی وکړه کم مولا چې په فیسبوک داسې خبرې کوي چې زه ځان اوچت حساب کړم او د بل عالم سپکاوی وکړم د ده نه غټ بدبخت او ظالم بل نشته ته څه کوې خلکو ته حرام وښایه چې بربنډ مه ګرځئ خلکو ته حرام وښایه چې زناکاری مه کوئ د خلکو اصلاح وکړه ظالمه خلکو ته ده ووایه چې شرکیات مه کوئ خلکو ته ده ووایه چې بدعات مه کوئ خلک پوهېږه په دې رسوماتو په دې خرابو چې دې نه ځان وساتئ خلک پوهېږه په دې چې هلکان او جینکۍ بربنډ یو ځای مه ګرځئ دې پرېښودل نو په مولا پسې ونښتې ظالمه په مولا د خلکو اعتماد ختمې مولا سپکې د خلکو په منځ کې او د ډمانو خلکو خندا ورپسې لګې خلط 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 چې چا هم د علماو اهانت او توهین وکړو واوره او د دین سپکاوی یې وکړو او کرامت یا معجزې پورې خندا وکړه زه یې ورته ثابتوم ما له دې راشي دې ورته په قرآن او په حدیث او په سنت یې ورته ثابتوم دا کافر دی دا مرتد دی دا د شریعت نه وتی سپکاوی کې دا ډېر لوی ظلم نن په فیسبوک شروع زه به یو خبره وکړم نوم به د چا واده ټولو ته وایم فیسبوکونو مولیانو ته زه به یو خبره وکړم زه خو داسې خبرې بعضې وختې وکړم زه د چا نوم نه علمه ولې زه ریا نه کوم د چا سپکاوی نه کوم عامه خبره کوم د چا نوم نه علمه عامه خبره کوم چې دا چا نو ابه څوک څه جلبه وکړي زما بیان به دلته ولګئ او بل ملا به راولي هغه کې به هغه غلطي وي ویې وګوره په درد خوارشې ما په هغه رد نه دی کړی زما هغه بیان به راکټ کړي او بل ملا به ولګئ وګوره که ما به ویلي چې داسې مه وایئ او داسې بل ملا به ولګئ دا پلانکې په هغه رد دی د هغه اپریشن ما خو په چا مخصوص زه نه ځای ذکر کوم زه خو عامه خبره کوم زه خو وایم چې څوک د بخاري مبارک و احادیثو ته منګلت و یو دروغ ورته وایي نو دا ظالم دی اوس به ته د ما دا بیان راولې نو بل سړي سره به ولګې نو وایي به چې د هغه پسې دا خبره کړې هر سړی چې دی لاندې هر سړی چې دی نن فیسبوکونو تبۍ جوړه کړې
مولیان هم غرق دي مولیان په فیسبوک یو مولا د یو تصویر باندې چرخې راکاږي بل مولا د بل په تصویر چرخې راکاږي او عوام پې کمنټونه ورکوي شرمول جوړ تباهي شروع فیسبوک خلق تباه کړه په بار ملکونو کې به ناست دي دوه کسه به ورته مخامخ ناست دي دوه کسه او سپېره به د قرآن شریف په آیاتونو اعتراضونه کوي او د پیغمبر په حدیثو به اعتراضونه کوي د دین دشمني شروع ده د قرآن سپکاوي شروع ده د مارونو د دې خپلو بچو اصلاح وکړي خو د دې ملیانو به څوک کوي دا چې څوک په فیسبوک دا لوبې کوي دا که ملیان د هغوی به څوک اصلاح کوي یو سړی به د علماو کرامت ذکر کی د اولیاو به ذکر کی د پیغمبر معجزات به ذکر کی نو ستا عقل ورته نه رسي ستا عقل کې سوټې پرتې دي نو ته به پورې خنداګانې کوې په فیسبوک به ونه دم راوباسې دم به پورې خلتېږي د خدای نه حیا وکړئ د خدای نه یاره وکړئ د علماو سپکاوي مه کوئ د خدای نه حیا وکړئ د بزرګانو د اولیاو سپکاوي مه کوئ